بنو کې پولیس په جرمونو د قابو موندلو او د عوامو او پولیس ترمنځ د فاصلو کمولو لپاره د کھلی کچهري سلسله شروع کړې. د لړکی بسیا خیل پولیس تھانه کې هم یو کھلی کچهري شوې ده چې عوامو پکې خپل شکایتونه او مشکلات ډي پی او بنو یاسر افریدي ته وړاندې کړي دي. په دې اړه تفصیل د ګوهر وزیر په دې رپورت کې. د بنو بسیا خیل تاڼه کې د ډي پی او یاسر افریدي په مشرۍ کې یو کلی کچهري شوه چې هدف یې په جرمونو کبوره وستل او د خلکو او پولیس ترمنځ فاصله کمول وو. د کلی کچهري کې د پولیس د افسرانو تحصیل او ضلعي ممبرانو نه پرته د سیمې ځوانانو او مشرانو هم په زیات شمیر سره برخه اخیسته. مشرانو په دې موقع د خپل سیمو مشکلاتو او ضرورتونو باندې بشپړې ویناګانې وکړې او د پولیس او عوامو ترمنځ حالت فهمي او خمي په ګوته کړې. په دې موقع ډي پی او بنو یاسر افریدي وویل پولیس به د عوامو په خدمت او حفاظت کې شپه ورځ حاضر وي ولې په جرمونو د قابو موندلو لپاره دوی د عوامو مرستو ته اړتیا لري. باید مشران په خپل سیمو کې د دشمنۍ د ختمولو او د منشیاتو او نورو جرایم پیشه عناصرو په ګوته کولو کې د پولیس سره مرسته وکړي. چې کم فاصلې دي کم ډیسټنسز کریټ شوي دي هغه کم شي مو خپل خلکو ته راشو که څه پرابلمز دي پولیس خلاف څه کمپلینټ دا چې مو مالته په موقع ورو که موقع حل کوی شو په موقع ورته حل کو نو هغې سره یو فروټفل ریزلټس راځي لګیا پورا صوبې نه راځي لګیا هغې سره خلک مو سره کمیونیکیټ کوي لګیا میسج باندې موبایل باندې چرته نه چرته خپل انفارمیشن شیرینګ کیږي لګیا نو عوام له دې شي فائدہ کیږي لګیا جی. ډي پی او بنو یاسر افریدي وویل کلی کچهري د جرګې او حجرې د روایاتو یو کاړی ده او د جرګې او حجرې مثبت کردار د چانه هم پټ نه دی. د بنو خلک وایي که دغه ډول د پولیس لخوا د کلی کچهري کلچر ته دوام ورکړي شي نو د دې سره نه یوازې د خلکو او پولیسو ترمنځ فاصلې کمېدلی شي بلکې په جرمونو باندې هم تر څه حده کبور تللی شي. ګوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو. د پېښور پر رنګ روډ خالصه 2 کې د حکومتي